په باختر پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې په اړه یو علمي کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې د چاپیریال ساتنې او ساینسي علومو پوهانو د اقلیمي بدلون د ناوړو اغیزو او د هغه له امله د رامنځته شوو زیانونو په اړه معلومات وړاندې کړل. ویل چې د نړۍ په کچه چاپیریال، هوا او اوبه ورځ تر بلې د چټلیدو په حال کې دي چې د ناوړه اقلیمي بدلون سبب ګرځي او که مخنیوی ونه شي نو د ځمکې کره به نور هم له ګڼو اقلیمي ستونزو سره مخ شي. که موږ او تاسو په سیاسي لحاظ باندې څومره مدنیتونه چې رامنځته شوي دي، که د مصر مدنیت دی، که د نیل سیند نه وی د مصر مدنیت به نه وي، که موږ د اریانا مدنیت وایو چې د امو سیند نه وی د اریانا مدنیت به نه وي، که موږ د بغداد په مدنیت باندې په تمدن باندې غږیږو، کله د بین النهرین د دجلې او فرات سیندونه نه وي، دا د بغداد مدنیت به نه وي، عباسي خلافت او دا بعضې مسایل به نه وي. که موږ کله د هند او د چین د مدنیتونو نه غږیږو، تمدنونو نه غږیږو، دې ځکه د انډس ریور دی دا چلیږي. نو د اوبو په باب باندې او که موږ او تاسو بل د جنګونو د نګاه نه ګورو، په نړۍ کې ستر جنګونه چې رامنځته شوي د اوبو په اساس رامنځته شوي دي. خدای مکه په راتلونکي کې که جنګونه رامنځته کېږي هغه به په ډېرو مسایلو باندې یوازې په اوبو باندې وي. لہذا شما اگر استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی بکنید، هیچ زمان حتی ضرورت به ایجاد کنفرانس‌ها، سمینارها در سطح ملی و علمی نمیشه. په دغه کنفرانس کې د تیلو د زیات مصرف او د اوبو د چټلیدو په اړه ویل شول چې غربي هیوادونه اوبه او تیل زیات مصرفوي چې دا دواړه چارې د چاپیریال د خرابېدو لامل ګرځي. امیال شما ببینن هوای پاک در گرد را گرد کره زمین امیالی که تحمل از اینمی گرمی را ما شما ندارین. این را ببینن در این علت از این تغییر اقلیم است، ولی تغییر اقلیم افغانستان و آسیا به بار نآورده. قسمت مطلق وسیع از این را کشورهای غربی به بار آورده. شما ببینین یک مصرف روزانه آب یک نفره که در کشورهای اروپایی زندگی میکنه 700-800 لیتر است در روزی، ولی از ما شما را ببینین به 50 لیتر نمیرسه. به اینمی ترتیب مصرف مواد سوختشان، تیلشان که یگانه منبع گازات گلخانه‌ای است، از اونها اینم قدر بلند است. د یادونې وړ ده چې په لویو صنعتي هیوادونو کې د تیلو او اوبو زیات مصرف همدارنګه په جګړو کې د نړیوالو قوانینو نه مراعات کول او د کیمیاوي وسلو استعمال په نړیواله کچه د چاپیریال د تخریب سبب ګرځېدلی دی چې د میلیونونو انسانانو، نباتاتو او ژوو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی.